چاپه وواله رها کړو باندې ما باندې دوی پرچې وکړې په جنډو باندې دوی ما باندې پرچې وکړې خو زه اورېدلی نه یم اف آی آر څونه شوي په تاسو 13 اف آی آر مبارک شي خوشحاله اوسې به دا یې څېره راکړې ده ښه زه ټولو پښتنو ته وایم چې ګار دا د یهودو او د مسلمانانو جنګ دی دا د عمران خان او د نواز شریف او د زرداری جنگ نه دی دا د امریکې او د مسلمانانو جنگ دی دا ټټوان یې اخیستی دي فیضي صاحب اخیستی دی ورسره دا نور یې اخیستی دي پروګرام څه دی چې پاکستان کې به تو تبکي یا به شیخ یا به لیبر دوی غواړي دا کوم زمونږ ام ان ایز ام پی ایز چې کوم سره اوس میلاو شوي دي اسټابلیشمنټ سره وروځي نه عمران خان ته نو دوی څه غواړي چې یاره دا لاندې طبقه چې کومه دا دومره محتاجه که دا عوام چې دا سکول کې ماشوم داخلي سرکاري سکول کې چې سفارش نه موږ راځي که اسپتال لځي او ماشوم یا څوک داخلي چې دا مثال خبره دومره محتاج چې اسپتال لپاره مال راځي نو دا به ځان سره د عوام به ډاون ساتي دوی به تعلیم ته نه پرېږدي نو که زمونږ عوام ماشومانو تعلیم وکړه نو دا کوم لیډرشپ چې دوی بچو پاسه به زمونږ بچي راځي سبا به هغه وزیراني هغه به ګورنراني هغه به وزیر اعظماني نو عمران خان خو دا وایي چې دا موږ چې دا د غریبو دی زبردست دا راته ووایئ زمونږ په پنجاب کې چې دا مریم نواز صاحبه او د هغوی والد صاحب تنورونو ته ځي او روټۍ ارزانه کړله خلکو د خوشحالولو کوشش کوي دویم طرف ته که مونږ راشو کې پي علي امین ګنډاپور وزیر اعلی جوړ شو کیسه ختمه شوه د عمران خان صاحب د ازادۍ تاسو اوس په دې باندې خبره زه که د مریم نواز خبره وکړم نو پښتو کې وایم که نه لکه پرده پرې واچوم که ښکاره یې ووایم که زه ته وایم چې یاره دې نه به غټه که مسله ده بله نشته دی صفایي درته وایم چې دې کې انسانیت نشته دی ګوره دوی د ښځو بېعزتیانې وکړې دوی ویډیوګانې جوړې کړې چې څومره دوی هغه وکړه ما پرانه سره باندې 10 لک روپۍ انعام مې خو په هغه باندې ډېر زر چېړله راپسې راګیا به هغه په یو لاس کې دار مې پینټ او په بل لاس کې مې هغه ونیو پرتوګ ونیو چې چا ته موږ باندې که شلینګ وشو الیکشن تاریخ دا د 2022 خبره ما داسې پته چې 9 مۍ کې به راځي نو یو خو هغه شو چې مثال خبره یاره چې کوم کور کې ښځه مشره شوه هغه کور تباه شو او چې کوم بل کې ښځه مشره شوه هغه ملک تباه شو مونږ خو دا وایو پاتې شو ورپسې رالم علي امیر صاحب ته علي امیر صاحب تا ته زه یوه خبره کوم ته رالې وزیر اعلی شوې تا له پکار دا اوس مونږ په سیم هاوس کې غټ غټ چمندونه دي کم سے کم په یو چمن کې 5,000 کسان راځي تا چې راغلی زموږ ګیله ستا نه دا ده چې څومره د 9 مۍ ورکران وو کارکنان وو ام ان ایز وو ام پی ایز وو په کار وای تا دوی له یو اشاره کړی وای یو پروګرام دې کړی وای یو ورکرز کنونشن دې کړی وای راغوښتي دي وای چې دې پس کړی تا هغوی له ډاډګرنه ورکړی وای هغوی دې اپریشیټ کړی وای د هغوی جذبه دې زیاته کړی وای نو ته لمینه زه تا تاریانې ما چې تا نه خو بیا خو پرویز خټک هم تکړه کم سے کم هغه خو به نیبرهوډ نه کونسلان او چرمینان هم راوغوښته او راځمان یې وغوښته یو پروګرام به وکړه تا یو پروګرام ونه کړ مونږ ته تر دې پورې اندازه ده چې په تا باندې کله اف آی آر وارنټي ګرفتاري ایشو شوه نو ټولې ادارې راغلې تا ته لارې ونیوې په کار وای چې تا یو کال سره موږ ټول حاضر بو انشاءالله یو لاره به متر مرو دنه چې سم میټینګ وشو تا ته څه ویل شو څه کیسې دي هغه موږ ته لږ ډېره پته ده هغه به خیر اوس دا ټیک کړی ته نه وایم خو غلطي یعنې تا کې ډېرې دي موږ ورکر موږ کارکنان 9 مۍ نامزد چې څومره لکه هغه دي کسان دي که زنانه دي که سړي دي په کار وای چې د کیپي ګورنمنټ تا سره دا ټول دی راغوښتي وای اپریشیټ کړي دي وای داد دې ورکړی وای نن به دا غرض موږ نه زیات جنګېدی زاهد خان شینواري صاحب ګران عزتمندو په دې ټایم موږ سره موجود دي او زه ستاسو نه دا یو تپوس کول غواړم چې په پنجاب کې یا په سند بلوچستان کې په پی ټی آی والا باندې اوس هم اف آی آرز کیږي دا تیر شوي اتوار پرونه بله ورځ خبره کومه پرونه ورځنۍ خبره کومه زمونږ ریلي وه خان صاحب ریلي وه په حیات آباد کې زه ما ټول ایم ان ایم پی ایس ته یې ویلي 2 بجې باندې 2:30 بجې مونږ ټایم ورکړو 2:30 بجې چې کوم ټایم ورکړو په حیات آباد فیز 3 ګول چوک فیز 3 چوک کې مونږ اعلان وکړ چې ام ان ایز ام پی ایز هم را روان دي او کارکنان ورکران زنانه فیمیل ټول دی روزي هغه ټول راووته نو دې نه مخکې په 2 بجې باندې د حیات آباد حصې چو تقریبا 150 پورې نفري راوسته او هلته ودرول هغوی له شیشې هم ورکړې بنچونه هم ورکړې ډنډې هم ورکړې نو چې څوک راتلو ګوري 2:30 بجې چې دنیا پولیس ولاړ دي نو هغه یو خوف یو هراس یې پیلاو کړ نو زه رالم چې دا تا څه کړي دا څه شی راوستی تا ما ته خلک ټلیفون کوي ټول دې وتښتول راله کارکن راځي چې اوس دوباره موږ باندې لاټي چارج کوي یا نیسي نو ما د هغوی نه ویډیو جوړه کړه خپل لیډرشپ ته مې ولېږله ام ان ایم پی ایس ته مې ولېږله 5 بجو پورې موږ ولاړو نه ام ان ای ښکاره کېده نه ام پی ای ښکاره کېده نو علي امین ته زه وایم چې ګورنمنټ زموږ تا دا نفري ولې راولېږله ته خو اسټابلیشمنټ سره میلاوې زموږ ام ان ایم پی ای میلاو چې 5 بجې شو هغه ویډیوګانې ما ریلیز کړې چې 5 بجو پورې موږ انتظار وکړو ام ان ایم پی ای رانغله او خار سایډ ته لاړه او کارکنان دلته چې څومره راغلي وو هغه پولیس نه ویارېده پولیس دا راته ووایه تاسو دا ووایئ چې هغه د اسټابلیشمنټ سره میلاو دی چې میلاو دی نو د وزارت اعلی نه مخکې ولې نه میلاو یاره وزارت اعلی نه مخکې خو ځکه نه و میلاو ولې چې هغه هم سختیانې تېرې کړې وې خو چې ته ورسره میلاو نه وې او اوس ورسره میلاوې کې ته د خپل سیټ دپاره لګې په کالج ته راوتی وی تا کارکنانو له جذبه ورکړې وی تا 9 مۍ کارکنانو ته هم ویلي وی تکړه شئ تاسو باندې بېګناه اف آی آر وشي زه تاسو سره یم زه ستاسو مرسته کوم په اسلام آباد هم ورځو په هغه هم ورځو یو جذبه به دې پیدا کړې وی مونږ خو توړ پوړ نه دی کړی توړ پوړ ته مې راته شته دی اوس که دا کومه درنه ورکوو زه هغه ټولو خویندو میندو ته ورونو ته ټول ته چې ګوره دا ستاسو د مستقبل سوال دی
دا ستاسو د ملک سوال دی، دا ستاسو عمران خان مونږ یو شعور راوسته کني هم دا خلک په وي په مونږ به حکومت کوي، زمونږ بچي به خوارو زاري چې 12 پاس کوي او هغه ذهین وي، هغه به یورپ او امریکا ته کوشش کوي چې هلته وتښتي، هغه د یهود غونډي د هغو نسل تاسو ته تباه کوي ځکه چې هغه په ینګ ایج کې لاړو پوه شي امریکا ته یا یورپ ته لاړو، په هغه په عمر به څومره 18 سال 20 سال 22 سال نو هغه به واده کوي چې هغه هلته واده مو کوي او بچي ته کوي نو هغه بچي به یهودیان وي. دا راته ووایي اکثر دا وایي چې ډېر جذباتي او په حق او په سچ وي نو هغه ته خلک لیونی وایي، دغه شانته عمران خان صاحب تم خلک لیونی وایي او لیونی په دې وایي اجیتا سم د لیونو کارونه کوي. دا بالکل دا لیونتوب نه دی، دا لیونتوب ځکه دی که نه مونږ د لیونیانو ورته مونږ ښه حالان کې دا په خپله لیوني دي چې پوهېږي نه مونږ یې پوهول غواړو په سخت ټایم غواړو وایو مونږ ته خو عمران خان وایي چې جو ډراته اوس خو ډراو مونږ چې یارې مونږ به نه یارو یار څوک خبره نشي کولی ناسې منیر پسې راغلی کار منیر څوک دی خو هغه هم دوه سترګې دي دوه غوږونه یې دي زموږ غوندې خپل انسان دی که نه طاقت خو طاقت سره دی مونږ سره د الله طاقت دی ایمان طاقت دی جذبه ده مونږ انشاءالله جنګېږو به را دې شي. دا راته ووایي شیر افضل صاحب افیس کې موجود یو او د شیر افضل په حواله سره څه فیل کوئ؟ په چا صدې هغه کې ما دا یو خبره کړې وه چې شیر افضل کله راغی او هغه جلسه وشوه نو ما ویل چې دا شیر افضل نه دا عمران خان دی زموږ دپاره اوس په دې ټایم کې ځکه چې ورسره میلاویږي. شیر افضل په دې باندې اپریشیټ کوم چې په غونډ پاکستان کې په ایم این ای او په سنیټر کې داسې بهادره او داسې ځوان داسې نر او داسې تکړه کس نشته دی او که وي رامخکې دي شي څوک ته ووایي تیزونو تاسو خو ویلی نه شئ دا یو پښتون دی ټوله کې پی کې هم روشنه کړه ټول پاکستان هم روشن کړه او ټول پاکستان هم ویرو او عوام هم راپاسول نو مونږ سلوټ پیش کوو دې ټایم کې شریف افضل مروت ته او د هغه سپورټرز ته. اوس که زه راغلی ما زمونږ چې دا کومه اوس درنه ده 30,000 یې ویډیو انشاءالله 60,000 کسان مونږ برابر کړي دي. تاسو داسې نه کوئ چې د خپلو بچو سره خپل ژوند تېروئ؟ زما یو ویډیو ده تاسو بار بار د عمران خان صاحب نوم هلئ اوس به بیا ګرفتاري وشي نو ولې نه یارېږئ؟ نه ما ته زه پرون سهار خپل زوی راپاڅولم د خوب نه او د درې نیمو کالو زوی مې دی نو ما ته چې پاپا عمران خان به کله راخلاصوي نو ما بچی هغه درې نیمو کال چې تاسو ته به اوس ویډیو درکړم هغه هم تاسو وګورئ نو هغه ما ته ویل پلاره تمانچه راواخله او پولیس والا پیوله چابي ترې راواخله جیل ته لاړ شه او عمران خان راوباسه نو ما چېرته یې بوځم کور ته یې بوځه. واو زبردست یو ځل بیا دا ویډیو زه تاسو درکوم ویې ګورئ ما په ټیک ټاک هم شیر کړی دا خپل پیج کړی زه د خوبه راپاسولم ما ته بابا عمران خان له به کله ځې پوه شې ما عمران خان خو جیل کې دی وي پاپا تمانچه راواخله او پولیس والا پیوله چابي ترې راواخله دروازه کولاو کړه د جیل او عمران خان ترې وباسه کور ته یې بوځه. نو ما دا غیرت یې دومره غیرت راواچوه چې ما ته خپل زوی وایي چې تمانچه ویسه پولیس والا وړه چابي ترې راواخله عمران خان راوباسه پوه شې دا اوسه پورې موږ دومره منډې ووهلې دا یو کال را سره لاړو زما یو زوی چې دی زه چې کله دوی ابابیل فورس سیټي پیټرول او پولیس والا تقریبا 42 کسانو په ما باندې حمله وکړه پوه شې او زه داسې ووالم نو زما د 15 کالو زوی ما ته ولاړو هغه اوس هم ذهني جټکه خوري شپې یریږي هغه ته زه وګورم هغه جنډه چې وګوري جنډې نه رپېږي چې پولیس وګوري رپېږي دا وړوکی درې نیمو کالو چې دی د ما دې پلاره تمانچه راوکړه ولې دا پولیس والا چابیان هم ترې راواخله یعنې کې را روان نسل هم د عمران خان دی بالکل روشن پاکستان دی انشاءالله او روښانه پاکستان دی را روان نسل ټولو کې انشاءالله مونږ ته عمران خان داسې شعور راکړه او هغه مونږ هغه شعور خپلو بچو ته منتقل کړه او ما له خپل مور راته بخښنه کړې خپلو بچو راته بخښنه کړې او ما خپل بچو ته ویلي دي چې مرګ ژوند د حق دی یو نه یو ورځ به مرو پوه شوې خو په غیرت دې مړه شو کم سے کم یو نوم خو به مې چې یاره زما پلار په غیرت مړ شو په ملک مړ شو په عمران خان مړ شو. لاست کې راته اوس دا ووایي چې شیر افضل سره څه میټینګ دی او د درنې څه تیاري ده او کله ده او د دې درنې مقصد څه دی عمران خان به راازادوئ؟ مونږ سره راغلی دی ناو اینډ نیور طرف نه د اورسیز طرف نه د امریکې طرف نه نصر شاهد صاحب مخامخ ما سره ناستم دی او هغې حوالې سره راغلو چې مونږ د 3 مئی باندې چې کومه د بنیګاله درنه ناسته ده او د ثوابۍ ناسته ده او مختلف ګروپونه دي د میلیون مارچ شو داسې حقیقي ازادي شو ټایګر فورس شو دا ټول مونږ په یو پیج باندې کړه او لګیا یو هغه کسان ځکه دې کې ډېرو خلکو دا یو خبره ته وکړو چې خلکو ګروپونه جوړ کړه پیسو دپاره جوړ کړه چې خلکو اورسیز نه پیسې واخیستې بل شي نه مونږ هغه کار کړو مونږ د خپل جیبه پیسې لګو او ټولو خویندو د غرونو ته وایم چې 2 ورځې کې به انشاءالله نن به مونږ ډیسایډ شي سبا بل یو غټ میټینګ دی هغې سره مونږ سره ډیسایډ کېږي لیډرشپ پته مونږ ته ولګېده ایم این ایم پي ایس سینیټر پته مو لګېده چې کوم ایم این ایم پي ایس دی هغه به مونږ سره ودرېږي زنانه دي ماشومان دي دې کې معذوره خلک تقریبا 150 پورې اوسه پورې چې کوم کسانو خپل لاسونه نشته هغه وایي چې مونږ تاسو سره ځو نو هغو له مونږ ټرانسپورټیشن ما د خپل طرف نه او د ناصر شایست طرف نه وایي چې هغه خپل فنډینګ وکړو هغه وکړو چې یاره دا کسان د معذور هم ځان سره بوځو. دا بجټینګ وغیره څه به کېږي د درنې دا د احتجاج حوالې لا څه خو بیانامه نه اخلم خو هغه زمونږ چې څومره اورسیز ملګري دي هغو په خپل ترو باندې د اسلام آباد کې هغوی هر څه ارینجمنټ مونږ ته برابر کړی دی صرف بس لوکیشن وایز مونږ کول دي او انشاءالله په 3 تاریخ باندې بس مونږ دا شی شروع کېږي
خلک پر رسیږي د سند کراچۍ پنجاب د بلوچستان نه د کوټې نه ټولو رابطې ما سره شروع دي زما 0345400070 نمبر دی هغه ورقرار هغه کارکونان زما په کار دي چې کوم ګولۍ تم ټینګېدی چې تر هغې پورې کېناستئ چې تر څو پورې عمران خان به نه راوځي نو موږ به ناست یو چې کله عمران خان راووته موږ به دا درنه ختمو او که پولیس رالی بیا هغه لاټي چارج شروع کړه تاسو بیا نو موږ سینې پاکو ډېرې ټینکونه پاکي موږ به ورته ودرېږو او دا غیرت وراچومه چې تاسو ټینکونه راوړئ موږ درته ولاړ یو موږ غواړو چې تاسو ټینکونه راوړئ زموږ سینې پاکې دي ودرېږو به خالي لاس ورته ودرېږو پنجاب آی جي پي پلاستیک بوتلې وښولې چې په دې کې پټرول اچوه هغې ته مه به جوړه کوه شیشې پوه شئ انشاءالله ته مخې ته به سمرونه زه ګورم چې دې نه پس دوی ظلم کوي زیاتی کوي نو دا وان چې اوس کوم راځي نو دا 10,000 یا 20,000 به نه انشاءالله به زیات یو جهان مننه جی ګران عزتمندو موږ په دلته کې موجود وو شیرافضل مروت سے تاسو تم پته دا ولاړ دی ګران عزتمندو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ اجازت راکړئ د الله په امان